السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې تاسو ټول به ښه یاستئ او روغ او جوړ به یاستئ. ملګرو، په دغه ویډیو کې تاسو درښیم چې تاسو څرنګه د خپل ملګري یا د بل چا د موبایل خبرې په خپل موبایل کې واورئ. دا ویډیو زما خاص مطلب دا نه ده چې تاسو غلط کار وکړئ او ګناه وګټئ. لا ټولې ښه زما امید صرف دا ده چې تاسو خامخا کار وي او دغه د یو مزاق په طور باندې استعمال کړئ. زما دا امید بیخي نه ده چې تاسو دا د غلط کار لپاره استعمال کړئ. نو د وخت ضایع کېده بغیر زه دا ویډیو شروع کوم. تر ټولو مخکې په دې ویډیو ته نه اپلیکیشن ضرورت نشته، صرف دا فون ته به ولاړ شئ او دلته به یو نمبر ووهئ، سټار داسې وهئ، داسې د کوم ملګري د ټلیفون خبرې اورئ د هغه په ټلیفون کې به دا کوډ وهئ. ښه خپل کې نه، د کوم ملګري د موبایل خبرې اورئ د هغه موبایل کې به دا کوډ ووهئ، سټار شپږ اووه سټار 67 سټار. چې ملګرو نو سټار ووهئ، بیا به دلته خپل نمبر ور واچوئ. خپل نمبر مطلب کوم موبایل کې تاسو د ملګري خبرې اورئ د هغه موبایل نمبر به ور واچوئ. ښه 0306 مثال، او بیا به ایش ووهئ، مطلب زنا. صحیح شو؟ نمبر ووهئ، بیا به ایش ووهئ او تاسو به کلیک کړئ، مطلب چې په کوم بټن ټلیفون کې په هغه به کلیک کړئ. نو تاسو به یو میسج راشي چې د دې نفر موبایل ستا په موبایل کنیکټ شو. نو کله چې کنیکټ کړئ نو اوس بل څوک دریم نفر چې دغه ملګري ته د ټلیفون راوکړي او کله چې دا ملګری لا بیزه وي، لا نه غواړي چې ټلیفون پورته کړي او ټلیفون کټ کړي، نو د دې سړي خبرې به ستا په موبایل درشي، مطلب تا ته به زنګ ووهل شي او د دې نفر ته چې کوم ټلیفون راغلی و هغه به تا ته درشي. او دا کوم سړی چې ټلیفون راکړی دغه ته به بیخي پته نه ولګېږي، بیخي ورته معلوم هم نه شي چې زما ټلیفون چا پورته کو او ما چې کوم سړي ته ورکړی و هغه پورته کو او کا نه کو پورته. خو دا زما بیخي امید نه ده چې تاسو د دې چې غلط فایده واخلئ. زما صرف دا ده چې تاسو ته دا شی هم در وښیم. نو که غواړئ چې دا بیا بیرته ختم کړئ او دا کار نه وشي، نو بیا به تاسو څه کوئ، زنا به دوه وارې ووهئ، دا موږ تاسو ته استزنا هیشټیګ، د هغه بعد به شپږ او اووه او بیرته به هیشټیګ ووهئ. نو دا چې تاسو درښیم چې څرنګه بیرته هغه کې داسې ووهئ، دلته راغی کال فارورډینګ ایریشر واز سکسیسفل، مطلب تاسو چې کوم ټلیفون بل چاته ورکړی و، بل چاته چې مې ورلېږلی و، د هغه اوس بیرته ختم شو. نو ملګرو د دې چې معلومېږي چې دا کوډ راسل ده او بل چاته هم ټلیفون بلاکولی شئ، مطلب خپل ټلیفون ته یې درلېږلی شئ. نو امید لرم دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او زه نورو ویډیو لپاره د پښتو د شیانو معلومات